ذبیح الله مجاهد افغانستان کې اوس بشپړ امنیت دی. امنیتي ځواکونه شپه ورځ د خلکو ساتنه کوي. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو له ادرسه د یوناما راپور چې په مایوسۍ ګیلو او شکایتونو بنا د حقیقت نه لري. نوموړی زیاتوي چې دغه ډول راپورونه یا د هغو کسانو د نقل قول په اساس جوړیږي چې له افغانستان څخه تښتېدلي او اوس د خپل هیواد پر ضد د نظامي جبهې پر ځای د پروپاګند جبهه نیولې، او یا خو د یوناما کې دننه ځینې کسان د دغه نهاد له نامه څخه سوء استفاده کوي او د ناسمو معلوماتو په اساس د افغانستان په ضد پروپاګند خپروي. مجاهد وایي په افغانستان کې بشپړ امنیت دی، هیڅ خپلسري قتلونه او نیونې نشته. په مذهبي اقلیتونو بریدونو مخنیوی شوی. د هیواد امنیتي ځواکونه شپه ورځ د خلکو ساتنه کوي. د اسلامي امارات ویان لیکلي چې د اسلامي امارات محاکم د خلکو د حقوقو څخه دفاع او ساتنه کوي. ملکي خدمتونه دوام لري. د هیواد د آبادۍ لپاره لاسونه سره ورکړل شوي دي. په داسې یو مثبت حالت کې منفي راپورونه خپرول د کینې او عقدې په معنا ده چې باید نور متوقف شي.